السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستان نن په دې ویډیو کې زه تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل نمبران مو محفوظه کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو سره ستاسو موبایل کې لازمي نمبران وي او تاسو وغواړئ چې هغه نمبران د ټول عمر لپاره په خپل موبایل کې محفوظه کړئ، دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم او زیاترو ملګرو دغه پوښتنه هم کړې وله چې له ما سره زما په موبایل کې لازمي نمبران دي، نو زه غواړم چې دغه نمبران له ما څخه نشي ډیلیټ. نو دغه طریقه زه څنګه وکړم؟ نو دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت مه نه اخلمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل موبایل نمبران د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ، دې لپاره به دوستانو صرف تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده او په اول کمنټ کې هم ما تاسو ته لینک درکړې ده. له هغې څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. ګور دوستانو زه راځم یوار تاسو ته زما د موبایل کنټیکس نمبران تاسو ته درښیم چې زما په موبایل کې دغه نمبران دي. اوس زه غواړم چې دغه ټوټل نمبران له ما څخه ډیلیټ سي، بیرته به دغه دوستانو زه څنګه ترلاسه کوم؟ نو د دې لپاره به دوستانو یو وار تاسو راسئ په خپل موبایل کې به بیک اپ جوړ کړئ. دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. په بیک اپ بټن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستانو ایمیل سو، ډیوایس میموریز والا، ګوګل ډرایو سو. اوس که چیرې تاسو په ایمیل کې ځئ، تاسو په ایمیل باندې کلیک وکړئ بیک اپ، او که په ډیوایس میموري کې ځئ دوستانو تاسو په ډیوایس میموري باندې کلیک وکړئ او دلته ګوګل ډرایو سو. اوس دوستانو زه په ډیوایس میموري باندې کلیک کوم، فارمیټ به وي سی اف فایل وي. دلته به دوستانو تاسو په بیک اپ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو یس ووایئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو یس ووایئ، دغه بیک اپ الریډي ما جوړ کړی ده. نو که چیرې تاسو نه وي جوړ کړی، صرف په تاسو په یس باندې کلیک وکړئ. ستاسو موبایل کې هر څو نمبران هغه ټوټل نمبران بیک اپ به جوړ سي او هغه به دوستانو دلته دی تاسو ته راواړوي. نو ګور دوستانو هغه بیک اپ یې دلته راواړوئ. اگر کوم دوستانو زه ځم یار د خپل موبایل نمبران ټوټل ډیلیټوم، تاسو ورته ګورئ. ګور دوستانو زه راځم د خپل موبایل کوم نمبران چې دي هغه زه ټوټل ډیلیټوم. ګور دوستانو یعنې ګور دوستانو زه رالم، دا ما سلیکټ کړئ. دلته ما په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. 407 نمبر دي. نو ګور دوستانو که چیرې زه ډیلیټ آل وم، دلته به دوستانو تاسو په ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګور دوستانو تاسو په ډیلیټ بټن باندې کلیک وکړئ، اوس زما په موبایل کې هغه ټوټل نمبران ډیلیټ سو. ګور دوستانو صرف دا 4-5 نمبران پاتې سو، نور ټوټل نمبران ډیلیټ سو. دلته ګور دوستانو تاسو کتلی سئ چې زما په موبایل کې کوم نمبران دي په کنټیکټ کې هغه ټوټل ډیلیټ سو، یعنې صرف 2 نمبره پاتې سو. 407 نمبر 2 نمبره پاتې سو، نور ټوټل ډیلیټ سو. اوس زه غواړم چې هغه نمبران بیرته ریکور کړم. دلته به دوستانو تاسو کنټیکټ بیک اپ ته راسئ. کله چې ګور دوستانو تاسو کنټیکټ بیک اپ ته راسئ، دلته که تاسو بیک اپ جوړ کړی دی، یعنې ګور دوستانو دغه یوه خبره به تاسو یاد ساتئ، بیک اپ به تاسو اوله وارې جوړوئ. یعنې ما اوله وارې ما د دې بیک اپ جوړ کړی ولو. اوس به دوستانو تاسو په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو په ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ، کوم بیک اپ چې ما جوړ کړی و بیک اپ دلته پروت ده. نو ګور دوستانو هغه په وي سی اف فایل کې ده، په 22/5 باندې ما جوړ کړی ده. دلته به دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته دوستانو ریسټور کنټیکټ به تاسو ووایئ. کله چې ګور دوستانو تاسو ریسټور کنټیکټ ووایئ، دلته به تاسو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. ریسټور کنټیکټ به زما په موبایل کې کوم نمبران دي هغه ټوټل به ریسټور سي، یعنې کوم نمبران چې ول هغه به ټوټل ریسټور سي او له ما ډیلیټ سوي نمبران و هغه به بیرته زما په موبایل کې راسي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د خپل موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړئ. نو دوستانو تاسو به یوه لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه بیک اپ جوړیږي. نو ګور دوستانو دغه بیک اپ پوره سو. کله چې ګور دوستانو دغه بیک اپ پوره سي، د هغه کوم زه راځم هغه نمبران تاسو ته درښیم. زه راځم د خپل موبایل کنټیکس ته. کله چې ګور دوستانو زه د خپل موبایل کنټیکس ته رالم، دلته ګور دوستانو هغه ټوټل نمبران بیرته راغلي دي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د خپل موبایل نمبران مې د ټول عمر لپاره محفوظه کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. او که چیرته زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.